السلام علیکم د انګلیسي زده کړې ګرانو مینوالو. هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د انګلیسي زده کړې په دې نوې ویډیو کې درته هرکلی ویمه. ګرانو لیدونکو، په دې ویډیو کې به ستاسو سره یو څو مهم لغتونه شریک کړم، کوم چې په ورځني ژوند کې بیخي زیات استعمالیږي. خو مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، نو ستاسو څخه هم یو هیله کېږي که چېرته تاسو زموږ سره نوي یاستئ نو زموږ د یولی ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو هغه درسونه چې موږ یې یوټیوب چینل ته پورته کوو تاسو ته به بغیر له کوم سرچ څخه در رسیږي او له درس څخه به نه محرومیږئ. نو راځئ چې درس شروع کړو. لومړی نوی او مهم لغت ریپ. ریپ ریپ معنی لو کول. ریپ لو کول یا ریبل. ریپ. دوهم لغت grow. grow grow معنی کرل. grow کرل. gold. gold gold معنی سره زر. gold سره زر. او بل لغت دی task. task task وظیفه یا کار. task وظیفه او یا کار. بل لغت street. street street معنی کوڅه. street کوڅه. repair. repair repair معنی ترمیمول یا رغول او بیا جوړول. repair ترمیمول. clean. clean clean پاک صفا. clean پاک صفا. silver. silver silver معنی سپین زر. silver سپین زر. ګران دوستانو، همدومره لغتونه بس دي تر څو په غور سره تاسو د تلفظ او د سپیل سره په یاد کړئ. نور مهم لغتونه بیا په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله درته راوړم. نن همدومره ویډیو او همدومره لغتونه بس دي. تر بیا چې تاسو په درنه حضور کې د نوي درس سره حاضرېږم، تر هغې د الله په امان. الله مو مل شه.